ابو یزید بستامی رحمه الله ته او کافر دهری را ورته زه په مسلمانانو څلور سوالونه پتا به مکم دیوال ودا راته ووایه چې تاسو وایه الله په تقدیر کې هر شی لیکلی نو دا محکمې م ولې جوړې دا محکمې او قاضیان او دا فیصلې دا به ولې جوړ کړي عجیبه دا ده مؤمنان یی او محکمې م جوړې کړي خو الله څه لیکلي دي تقدیر باندې عمل وکړئ خبره ختمه محکمې ته پکې څه ضرورت دی سوال یې دا اورېدو ته چې محکمې ته ځې وارېزه کې او منډه وې او ملګري باندې حمله کې او پولیس ورپسې راغواړي دا خو ټولې خبرې د تقدیر خلاف دویم سوال یې دا و چې شیطان د اور نه پیدا او په ورځ د قیامت به الله اور کې اچوي نو اور به په اور څنګه اثر دریم سوال یې دا و تاسو وایي الله شته الله موجود دی کوم شی چې موجود وي یا یې سترګې معلوموي یا یې غوږونه معلوموي یا یې ژبه معلوموي یا د بدن په لګېدلو سره معلوموي الله خو نه ښکاري نه اورېدل کېږي نه په سکه معلومېږي نه په لاس معلومېږي څنګه وایې چې الله شته ابو یزید بستامی رحمه الله وی صحیح ده کوش چلا او لوټه خټه یې راپورته کړه هغه یې داسې هوار او دا سوال کوونکی په دې وچولي باندې وویشت اخو د نیکانو وارو وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی د نیکانو د ویشتلو نه به ځان ساتئ دا الله ویشتل چې په دې ځای وویشته او هغه چغې کړې لاړه قاضي ته او په دې بایزید بستامي رحمه الله یې عریضه وکړه ما ته د مسلې پوښتنه وکړه او دوی ووهل هغه راوغوښته او د چغې وهلې او ژړلې ورته ویې و مولانا صاحب څوک چې د مسلې پوښتنه درنه کوي ته یې وهي ته خو مسلې پوښتنه کړې ده هغه ورته ویې صاحب ما جواب ورکړی نو په لوټه او په خټه دې ویشتی ته ویې دا یې د خټې نه دی جوړ د په سوالونو کې یو سوال دا شیطان د اور نه پیدا دی الله به اور کې اچوي نو اور به په اور څنګه اثر وکړي دیم د خټې نه جوړ دی ما په خټه ویشت اثر یې وکړه که ویې نه کړه سر مې ماتېږي اثر یې څنګه ونه کړه ویې ګوره چې خټه په خټه اثر کوي نو اور په اور هم اثر کوي دوی مې ورته وی چې ته ما په دې وچولي په خټه وویشتې تا ته څه تکلیف دی ورته وی سر مې خوږېږي وی نه منه دا ستا د سر درد نه منه ولې که د سر درد دې وی په سترګو به ښکارېد په غوږونو به اورېدل کېده په ژبه باندې به څکل کېده په لاسونو پښو لګېدلو سره به معلومېده کوم شی چې موجود وي خو په دې څلورو شیونو معلومېږي هغه ورته وی ابو یزید بستامي که تی وینې او که نه وینې که اورې او که نه اورې که معلومولی شي او که نه شي معلومولی زما په سر کې درد شته ورته وی دهري که یې وینې او که نه یې وینې که معلومولی شي که نه شي معلومولی الله جل جلاله شته دا پوښتنه کړې وه چې مؤمنانو په تقدیر ایمان دی نو بیا یې دا محکمې ولې جوړې کړې دي ورته وی محکمې مو ستاسو غوندې قمقلو خلکو ته جوړې کړې د چا چې ایمان ته تقدیر کمزوری چا چې ټول ځان الله ته نه سپارلی هغه محکمې ته اولیاء بزرگان نیکان خلک هغوی سره که څوک ظلم وکړي ورته وایي زه کاکا د الله بنده زما رب ما ته یو خبره کړې ده ان یوم الفصل کان میقاتا د فیصلې او د محکمې یو ورځ مقرره ده قیامت ته دې سپارم زه خپل کار کوم نیکان خلک اولیاء بزرگان نو تاسو خو ساده خلک یو ولایت نه پیژنو بزرګي نه پیژنو که عمر بقا وکړه بیا به یو ورځ د
درته د ولی تعریف وکم. ولی چاته وای او په څه ولی کې د ولی څه علامه ده؟ او ما ته ځان ځکه بد ښکاري، زه ګنهګار یم نو د نیکانو خلکو خبرې چې کوم ځان راته ډېر شرمنده. موږ او تاسو بیکار خلک، نیکان خلک، اولیاء بزرگان، الله ته رسیدونکي خلک، هغه محکمې ته نه ځي، هغه عریضې نه کوي، هغه وایي دې همسایه زیاتی وکړو، پروا نشته، دا زما د رب بنده دی، دی پوه شه او خدای پوه شه، خپل کار به کوي. د ما نه مال پټ کړ، زه دی پوه شه او خدای پوه شه، غم مه کوه. ما سره یوه معامله شوې وه، یو سړي راله 1,80,000 روپۍ واخیست او بیا ویې نه در کومه، څومره زور چې درکي ولې ویې کا. ما ورته وی موږ زور نه کوو، موږ زور نه کوو، ته او زه دواړه یو خالق لرو، یو مالک لرو، په دواړو زورور دی، مشکل نشته. زه ته لاړم، په 3مه ورځ یې ونیو حکومت، 15 کاله یې قید تېر کړ. 15 کاله پس هغه ټولې روپۍ راته جومات ته راوړل او پښو ته راته وغورځېده چې بس بد رانه شوي دي او پیسې وایه. ما یې ودرېده، د خدای بنده په اول نه به دې راکړه. ځان چې الله ته وسپاري، خو موږ او تاسو ځان الله ته نه سپارو، دومره غوسه راکې پیدا شي، دومره کینه موږ وایو چې ویې خوره، نو چې تی خپله خورې نو الله دې څه کوي. ابوبکر صدیق صاحب ته یو منافق راغی، کنځی ورته کوی، رسول الله مبارک مسکی مسکی کېده. هغه دومره غوسه که هغه ته یو جواب وکړ، نبي علیه السلام ته مخ واړه، ورته ویې د الله پیغمبر ده چې کنځا کولې تا خندل، خو چې ما جواب ورکړه نو مخ دې واړو. ورته ویې ده چې کنځا کولې الله ملائک راولېږل، هغوی ورته جواب، خو چې تا جواب ورکړه هغه لاړ. ما وی چې تا نه ملایکې لاړې نو زه به هم درنه مخ واړم. مؤمن خو بزي دي، الله لرو، او چې الله لري په الله دې ایمان یا مشکل نشته. نو بهترین علاج د کینې هغه ځان الله ته سپارل دي، خالق او مالک ته سپارل دي. داسې غیرتي دی او دومره مینه ناک او دومره محبت والا دې بیا چاته نه پرېږدي. 2 نمبر علاج یو فکر دا دی چې خدای دا دې مالدار پیدا کړی، دی دې عالم پیدا کړی، دی دې مشر پیدا کړی، زه دې کشر او امیر پیدا کړم غریب. خدای دا تقسیم ستا تقسیم سره کار نه لرم، ته بادشاہ یې، ته خالق او مالک یې. د الله تقسیم منل کینه ختموي. 2 نمبر علاج د کینې د حقیقت به وسپارې. کینه چې راوسپارې تا ته به 2 شیونه ښکاره شي. کینه کې دا کار چې کینهګر سړی د اولیاو د ډلې نه روباس، د شیطانانو په ډله کې ده. کینه څه کار کوي؟ د کینې کار دا دی، تا به د اولیاو د زمرې نه راوباس او د شیطان په زمرې او جماعت کې به دې داخل. دا څومره بدبختي ده او څومره ناکامي. کله چې سړی دا فکر وکړي چې دا خو دومره بېکاره شی چې ما د اولیاو د جماعت نه پورته کوي، د شیطانانو په جماعت کې مې داخلوي. د اولیاو جماعت به جنت ته ځي، د شیطانانو جماعت به جهنم ته ځي. اولیا د الله دوستان دي، شیطانان د الله دشمنان دي. نو زه لیونی یم چې د الله پاک د دشمنانو په صف کې درېږم. دا فکر چې دې کله وکړه یا درنه کینه لري کی. دنیا کې 2 شیونه دي، یو خیر او یو شر. د خیر خالق یزدان دی او د شر خالق آرمن دی. هندوستان کې چې کوم هندوان اوسېږي هغوی خدایان څومره وایي؟ 33 کروړه
خدایان منی هغې ته بتا وی دومره سخا یې پکې کړې ده. نسوارا چې وو هغوی 3 ډلې وې. یو ډلې به وی چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. دویمې ډلې به وی خدایان 2 دي، یو عیسی علیه السلام او یو د هغې مور. دریمه به وی چې 3 دي، یو الله دی، یو عیسی علیه السلام، یوې مور. د مکې مکرمې مشرکانو څخه سمه ډېره کړې وه. هغوی به ویل د مکې مکرمې د غر د هر غره هره تیږه دا قابل د عبادت. د غر نه چې تیږه راپورته کړي او ځان ته ترې شکل جوړ کړي دا قابل د عبادت. نو الله په ټولو رد وکړ، نه زه ستاسو خالق او مالک یم، دنیا مې پیدا کړې ده د عالم اکبر، نو دې کې ما ته څنګه شریک پیدا کوئ؟ ته مې پیدا کړی عالم اصغر، نو ما سره څنګه شریک نیسي؟ داسې مه کوه. 4 نمبر خبره د دې غیر الله د عبادت ابتدا کم ځای نه شوې وه. دا د حضرت نوح علیه السلام د زمانې مخکې خلک کافر تیر شوي وو، خو داسې نه، هسې عام ضروریاتو د دین نه به انکار کو. نور د آدم علیه السلام نه تر نوح علیه السلام پورې اکثر خلک مسلمانان، معمولی ټکه پوکه پکې وو، نور عام خلک مسلمانان، د نیکانو سره ډېره مینه وه. د نوح علیه السلام زمانه چې رانږدې کېده د دې د نیکانو سره ډېر محبت و. نو چې نیک سړی به وفات شي هغه پسې به یې ژړل. اوس هم چې نیکان علما وفات کېږي خلک ورپسې خفه کېږي. دوی به بیا د هغه قبر ته راتلو او قبر ته به یې ناست و، ژړل به یې، خفه به و. دې شیطان وی هلکه دا موقع ده، ورته وی محبت مو ډېر دی، لکه چې د یو سپین ږیري سړي په شکل کې ورته راغی، ورته وی محبت مو ډېر دی. یو کار کوئ که نه، کم سړی چې وفات کېږي د هغه شکل نه په تیږه کې یو شکل جوړوئ او هغه ورته په دې خزه باندې ږدئ په قبر. نو بیا به راځئ، نو د هغه سړي شکل چې درته ښکاري د هغه نیک سړي، نو الله به درته ښه یادي. ورته وی صحیح ده. بیا به یې دا چل کو، په هر قبر به د قبر د مړي شکل په تیږه کې رسم. دوی به ورته ژړل. بیا خو هر سړي ته خپل پلار محبوبي، نو د پلار شکل، خلکو ته خپل بچي ګراني، نو د بچي شکل، داسې ورپسې ځه. دا مشرانې چې مړه شو او قمقل کشرانې را پیدا شو، شیطان ورته وی تاسو غسې قبرونو ته ناست یئ او سجدې ورته نه کوئ، دا ستاسو خدایان دي که نه؟ نو د ځوانانو خو عقل نه وي، دې وجې نه دا باطل خلک چې دي دا ټول د پوهنتونونو او لیسو ته ځي او د مکتب والا هلکان یې ټول ګمراه کړي. ځکه دا طریقې د ابلیس نه زده کړی. شیطان هم د نوح علیه السلام زمانه کې د هلکان ګمراه کړي، نو دا د هغوی سبق دی. اوس هم چې پوهنتون ته لاړ شي او یا لیسې ته یا مکتب ته، نو استادان یې اکثر د اهل سنت والجماعت د عقیدې نه خلاف وي، نو دا هلکان خو نه پوهېږي، نو ټول ګمراه کړي او غلطې کړي. چې مکتب نه فارغېږي هغه نه غټه بلا جوړوي، نه مذهب مني، نه پلار مني، نه مور مني، نه افغانستان مني، نه ځمکه مني او نه اسمان مني. یو ځان مني وي دا زه صحیح ویم، نو هغه یې دوکه کړه، نو هغوی ورته سجدې شروع کړې. بیا خبره دومره اوږده شوه چې بیا به هر سړي ځان ته خدای جوړو د تیږې نه، نیکان میکان یې په ځای پرېو، نو چې مالداره به او د سرو زرو خدای به ورسره و، چې لږ به غریب و بیا د سپینو زرو. وګوره زما خدای د سپینو زرو دی، چې بیا به لږ غریب و زوی ګزاره به وکړو، کمزوری خدای به پیدا کړو د اوسپنې، او بیا داسې د ګیلټو، او بیا داسې د تیږې، او بیا د لرګي، چې سم به غریب و د لرګي وس به هم نه و، نو هغه به ځان ته ډوډۍ نه جوړ.
او په تنور به پورې که سفر کې به روانو چې کله به وږی شم او دې خدای ته به وکته وی خدایه زه خو ډېر وږی یم ارادې مې درته ښې نه دي بس غټه کپله به یې تې وکړه او به یې خوړ زه وی بل به جوړ کړو داسې قمقل شیطان خو موقع ګوري که نه اوس هم زمونږ زمانه کې زه حق ویم ښه زمونږ زمانه کې موږ د خپلو پیرانو نه او د استادانو نه عکسونه وباسو او موبایل کې میخي دا ناروا دي دا بند دي ګوره موبایل د پاسه د خپل پیر صاحب یا د استاد یا د مشر چانه چې متاثر د هغه عکس یې پې لګولی لیدلی هم دی موبایل چې خلاص کې اول هغه مچي کی دا به مو غلط کې آخره کې به درته بیا وایي شیطان چې دا د معبود دی مه کوه داسې نو شیطان مو غلطی ګوره تصوف او سلوک یو پاکه لار ده دین او علم او استازي دا یو پاکه لار ده دا په دې شیونو ور نه کوي موږ د خپله خلک عکسونه وباسي خو زه ورته روا نه ویم ما دا بل چا پوښتنه وکړه چې ستا عکسونه کوم دي ما زه ورته روا نه ویم جرم دا دی چې ګناه کوي او بیا ورته روا نه دي عکسونه ټول ناروا دي او حرام دي الله نه به معافي غواړي نو دا د موبایلو سیسټم او دا عکسونه چې د خپل پلار نه یا د رور نه یا د خپلوان نه وباسي او بیا مچکې یا ځان سره کمره کې کور کې لګې دا ناروا دي د رحمت ملایکې دې کور ته نه راسي غټ غټ عکسونه خلکو په حجرو کې او په دغه کې لګولي نو بیا د رحمت ملایکې ورته نه راځي داسې مه کوئ د الله رضا دې کې نه ده او نه ستا هغه خپل او استاد درنه په دې خوشحاله کېږي سورت فاتحه ووایه او درې کرته سورت اخلاص ووایه ثواب یې وربخه 50 کاله چې دې عکس ځوړند کړی د هغې نه دې کې ثواب ډېر دی ابه درنه خوشحاله شي د منافق 3 علامې دي چې کله خبرې کوي نو دروغ به وایي او چې وعده وکړي نو مخالفت به کوي او که څوک ورسره امانت کیدي نو دی پکې خیانت کوي دې ځای پورې د نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک دی پهله د دې نه چې په دې حدیث کې مونږ او تاسو له څه دي د هغې نه پهله یو 3 خبرې ډېرې ضروري دي دې سره به دا حدیث باندې پوهېدل اسان شي یوه خبره دا ده چې دې حدیث کې داسې راله چې د منافق 3 علامې دي خبرې کوي دروغ به وایي چې وعده وکړي مخالفت به کوي که څوک ورسره امانت کیدي نو خیانت به کوي دا 3 خبرې ولې خاص شوې چې بس دا 3 علامات دي وایي دا ځکه چې اصل کې څیزونه 3 دي یو ته زړه وایي یو ته ژبه وایي او یو ته نیت وایي یو زړه دی یو ژبه ده یو نیت دی او د منافق سړي دا 3 واړه فاسد وي ژبه هم فاسد وي او زړه هم فاسد وي او نیت هم فاسد وي حضور دا 3 خبرې وکړي او دا اصل کې د منافق 3 څیزونو فساد ته اشاره ده ژبه هم ټیک نه ده زړه هم ټیک نه دی دماغ او نیت هم صحیح نه دی نو د خولې نه حضور خبره راواغسته چې خبرې کوي نو دروغ به وایي د دې د ژبې سره تعلق دی نو ژبه فاسده ده زړه هم ټیک نه دی ولې چې وعده وکړي نو مخالفت یې کوي یعنې زړه کې وایي چې مړه وعده خو مې وکړه خو پورهوالی پیسې هم نه کوم څه چې په خوله وایي زړه کې هغه نو زړه هم فاسد دی او که څوک ورسره امانت کیدي نو نیت هم ښه نه دی هغې کې اراده د خیانت وي نو دا 3 څیزونه نبي علیه السلام ذکر کړه چې د منافق دا 3 ځایونه فاسد دي ژبه هم زړه هم او دماغ او نیت هم نو د دې 3 واړو څیزونو کې یو څیز راواغسته د دروغو تعلق د ژبې سره دی د مخالفت تعلق د زړه سره دی د خیانت تعلق د دماغ سره دی نو دا 3 څیزونه ذکر شو دویم نمبر خبره هغه دا ده
په دې حدیث کې د سوچ خبره چې دا خو د منافق علامات دي، نو د سوچ خبره دا ده چې دا درې واړه څیزونه خو مسلمانانو کې پیدا کیږي، مسلمانانو کې پیدا کیږي. د دې نه مخکې یو خبره کوو چې منافق چاته وایي. او ګورئ دا منافق چې دی دا عربي لفظ دی، دا د نفاق نه ہوتے دی. نفاق چې دی کربوړی هم لیدلی که نه، د کربوړي سوري ته وایي. د کربوړي کې دا کار دی، د سر ښکاره کوي بې پټۍ، سر ښکاره کوي بې پټۍ. نو چې ښکاري ورپسې ورشي نو سر پټ کي، نو که ښکاري دا سوړه کنده کوي نو د هلته بل سوری ځان له ویستی، خو هغه سوری چې نو په ځمکه ښکاري نه، د هغه سوري خوله بندی، خو ته چې زور کوې نو هغه په دې سر ووایي نو سوری وکړي نو وتښ. نو اصل کې د دې کور کې دوه سوري، یو ښکاری او یو پټي، او دې پټ سوري باندې الوزي چې کله ښکاري ورشي او دی ګیری نو په پټ سوري باندې وتښتي. الله دې موږ او تاسو بار بار د حرمینو شریفینو دیدار نصیب کړي. هلته سورنګان چې کوم دي که نه، سورنګ څه ته وایي چې دوه سوري پکې، هلته سورنګانو د پاسې لیکلي نفق، عربی کې سورنګ ته نفق وایي، مره پې بورډ هم لګولی دی نفق. څه معنا؟ یو طرف دننه کېږي بل طرف به وځي. منافق ته منافق ولې وایي؟ دو ځایونه ځان له برابر کړي، یو ښکاره او یو پټ. ښکاره ژبه ده، په ژبه باندې د اسلام چغې وایي، او پټ سیز یې زړه کې پرېښی، هغه پټ دی. لکه څرنګه کربوړی یو سوری پټ دی یو ښکاره دی، دغه رنګې د منافق یو طرف پټ وي او یو ښکاری. نو ځکه ورته منافق وایي چې دی دوه لارې استعمالی، د اسلام لاره م استعمالی، د کفر لاره م استعمالی. په ژبه باندې د اسلام خبره کوي او زړه کې کفر پروتي، نو دی ته منافق وایي. بس دو خبرې شوي. دریم نمبر خبره د سوچ دا ده چې دا چې زړه کې کفر وي او په خوله کې اسلام وي نو دا خو کافر دی. او د منافق مرتبه د کافر نه ډیره بدترینه ده. کافر ته به دوزخ ملاویږي او منافق ته به د دوزخ اخیری حصہ ملاویږي. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نو منافق د کافر نه ډیر بدتر دی. ولی کافر خو چغې وایي چې زه کافر یم، منافق خو د مسلمان په جامه کې راوتی دی، لہذا دا خو د هغې نه ډېر خطرناک. اوس د سوچ خبره دا ده چې دا درې واړه خبرې خو مسلمانانو کې شته. مسلمانان هم چې خبرې کوي نو دروغ وایي که نه وایي؟ وایي. چې وعده وکړي نو مخالفت کوي که نه کوي؟ کوي. چې امانت ورسره کېږي نو خیانت کوي که نه کوي؟ خیانت کوي. او منافق خو کافر دی. نو آیا چې دا درې څیزونه په چا کې وي نو حضور دته منافق ویلی دي، نو دا مسلمان دی که نه دی؟ حالان کې دا خو مسلمان دی، دته موږ مسلمان وایو. او دا درې علامات پکې د منافق دي. نو د دې وجې نه علما وایي چې دا حدیث انتهایی مشکل ترین حدیث دی. دې باندې پویا انتهایی ګرانه ده. ولې دا درې واړه څیزونه د منافق په مسلمانانو کې دي. اوس مسلمان ته خو منافق نشه ویلی، ځکه منافق خو کافر دی. مسلمان او کافر نه جمع کیږي، کفر او اسلام په یو ځړه کې نه جمع کیږي. نو علما د دې مختلف جوابونه کوي او په هغه جوابونو کې موږ او تاسو ته فایدې روزي، نو ځکه ذکر کوم. نو یو جواب علما دا کوي، امام نووي رحمه الله لیکلی دی، هغه وایي د دې جواب دا دی چې دا در اصل دا تشبیه ده. در اصل دا تشبیه ده. یعنې څه معنا ده؟ کم سړي کې چې درې اعمال وي، خبرې کوي دروغ وایي، وعده وکړي مخالفت کوي، امانت ورسره کېږي خیانت کوي، منافق نه دی. لیکن په دې دریو خصلتونو سره د منافق سره مشابه شو. په دې دریو خصلتونو سره منافق سره مشابه شو. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ویلي دي دا دې لپاره مسلمانان د دې نه ګریز وکړي، مسلمانان د دې نه وتښتي چې منافقانو سره مشابه نشي. دا مسله ده
چې څوک کم یو عمل دنیا کې کوي او د چا سره د ځان مشابه په ورځ د قیامت کې به د هغوی په صف کې پاسي او دا ډېره خطرناکه خبره ده. څوک دا درې اعمال کوي یا یو عمل په دې دریو کې کوي، خبرې کوي، دروغ وایي، وعدو کې مخالفت کوي، امانت کې خیانت کوي، په ورځ د قیامت کې به د منافقانو په صف کې پاسي. اگر که منافق نه دی لیکن د هغوی په صف کې به پاسي. لکه ګوره یو سړی عالم نه دی او د علماو سره کینی، نو د علماو سره ناسته، د علماو سره خبرې کول، مجلس کول، عالم خو ته نه جوړیږي لیکن ښایسته سړی ښکاري. نیکانو اولیاء کرامو سره کینی نو لویه خبره ده، موږ او تاسو پې فخر کوو. نو دقه رنګې دا درې اعمال چې چا کې ټیک د کافر نه دی، منافق نه دی، لیکن هغوی سره مشابه دی. دې سره اصل کې دا نبی علیہ السلام تشبیه ورکړې ده. مسلمانانو د دې نه ځان بچ کوي که دا درې صفات در کې راغله یا یو صفت د دې دریو نه راغی بیا به ګورې منافقانو په سب کې پاسې. دا تشبیه ده. دویم نمبر مسله موږ او تاسو ته دا راغله چې د کافرانو سره د منافقانو سره به ځان نه مشابه کوو. موږ او تاسو کې دا کار دی چې ټي وي کې څه شی وینو که نه، کومه جامه وینو، کم سټیل وینو، کم شکل وګورو، سبا مسلمان همغه جوړ کړی ځان ته. هلته وایو موږ د انډیا سره مقابله ده، انډیا زموږ دشمن دی او بیا ګانې د انډیا ورو او بیا سرونه د انډیا غوندې جوړو، جامې د انډیا. دا لا څنګه دشمني ده؟ زموږ د ستاسو ټوله دشمني د هندوستان سره په کرکټ کې ده چې کرکټ رانه ونه ګټي. نور که چې دشمني کې د هغوی ګانې به هم نه اورې، د هغې جامې به هم نه استعمالې، د هغې کردار به هم نه کوې، د هغې سټایل به هم نه کوې، نور څیزونه د انډیا کې او کرکټ د نه سره ونه ګټي. او دوا کوه استاد جي چې انډیا سره هم سخته مقابله ده، زمون خطرناک دشمن د چې رانه ونه ګټي. او دا نور څیزونه د انډیا ټول تجارت خو تا کامیاب کړی، د هغه فلمونه ته استعمالې، د هغه جامې ته استعمالې، د هغه کردار ته استعمالې. یو هندو د مسلمان کردار استعمال نه کوي. پکار دا ده چې مسلمان د کافر د مشابهت نه پوره ځان وساتي. او قسم دی چې دې کافرانو د مسلمانانو چې کومه بېعزتي وکړه، داسې بې حیا کړه، دومره لمنې وله کړي دي جاموله، خاص یو سپک دی، خښتګې ته ټول ښکاري، پردوغاښې ته ټول ښکاري، حیا کم ځای کې لاړ، جامې وله لنډې کړي. ما یو سړی لیدلی او دا سر یې نه سر دې نه فټبال جوړ کړی. نو فټبال کې یو ټاکی سپینه یو توری، نو دا چې کومه سپینه نو هغه یې خریلی او چې کم توری نو هغې ته هغه ځای ویښتې پریښي وو. مې د ده نه لوی قمقل همدا دی چې قمقلان ګوري او ګرځي ورپسې چې زه صحیح قمقل پیدا کړم او د ده نه شروع کې نو ټوله دنیا کې چې وګرځي بیا به هم دی. سر ته وګورو او بال ته وګورو، د سر قیمت ته وګورو او د بال قیمت ته وګورو. نااهلو خلکو ته چې څیز میلاو شي هغه ته دا څیز جوړی. یو بادشاه یو مارغه ساتلو او هغه ته والوتو، یو بوډۍ ته ورغلو. مارغه ډېر قیمتي و، بوډۍ ته څه خبره، هغې هغه مارغه رونیوه چې ویې کتو خو وی د دې دا دومره اوږده مخوکه دی به غریب دانې نشي خوړی. راوالی کینچي راواغته مخوکې ته خاص بیخ کې کټ کړ. ویل دا وګوره دې له چا مخوکه نه ده کټ کړې. او بیا چې نوکانو کته خو د دې دومره اوږده نوکان ټوله زندګۍ کې دې غریب له چا نوکان نه دي کټ کړي. کینچي راواغسته ټول نوکان یې کټ کړ. او چې بې وزر یې کته دومره لوی بې وزر یې دې ته خو به ډېر تکلیف وي. کینچي راواغسته او وزر یې کټ کړ. او بیا چې لکۍ وکته دا دومره لوی لکۍ هغه هم ته کټ کړه. بادشاه ته خو دا مارغه ډېر ګران و، نو جاسوس یې ورپسې ولېږه چې مارغه پیدا کړه. مارغۍ د بوډۍ کره پیدا کو، شونډې مونډې و، هېڅ شی ورسره نه. هغې چې راوسته وزیر ته وې دا وګوره اوس داسې چل وکړه چې دا په ګاډي وتړه او بازار کې ګرځوه او اعلان کوه چې قیمتي څیز نااهله سړي ته میلو شي دا کار دې جوړی. قیمتي څیز نااهله ته میلو شي داسې کار ورسره کوي. څوک داسې قوم ته ځي، داسې خلکو ته ځي چې هغه قدردان نه وي، هغه سره به داسې کار کوي. موږ او تاسو ته خدای پاک ښایسته بدنونه راکړه، ښایسته دماغ یې راله راکړه، خو چې دا څه ناسۍ اختیار چې موږ ته میلاو دی څومره بېعزتي مو له وکړه. دا ښه دی چې سترګې نشو بدلولی، پوزه نشو بدلولی، خوله نشو بدلولی،
کني خلکو به دا پوز راغسته، کله به پوندې پسې مګله او کله به سټ کې کېښوده، کله به سترګې یو ځای. دا مونږ او تاسو دا بعضې خلک د ګیري سره کم کار کوي، کله دلته پرېږدي کله دلته پرېږدي، او بعضې قمقل بریتونه او ګیره سره یو ځای پرېږدي. زه بدماش یم. د سټوډیزو کې جګړه وه، نو یو سړي چې دی د دې بریتونو سره د ګیرې سره بریتونه د بریتونو سر سره ګیره پرېښول ویل وې، نو خو ګیره وه. چې جګړه شوه که نه، نو د ټولو نه مخکې د منډې والې، نو خلک وی بریتونه هم دي او وی منډې هم وی. هغې ولې د بریتونو کې مشینګنې لګېدلي سي، بریتونو والا د ټولو نه قمقل هم دی. مونږ او تاسو په کار ښایسته بدن میلاو دی، د قدر والا بدن میلاو دی، د دې به احترام ساتو، د دې به قدر کوو. په کار دا ده چې سړی د کافرانو د منافقانو د تشبیه نه ځان وساتي. د دې حدیث مقصد دا دی تاسو ځان د کافر سره د منافق سره په اعمال کې، په کردار کې، په وینا کې، په جامې کې دا مه مشابه کوئ. دا ګورې یو ګناه کبیره ده، یو ناروا عمل دی. دویم جواب علما دا کوي چې دا حضور وایي چې د منافق 3 علامې دي، او سره د دې نه دا 3 په مسلمان کې هم شته. نو فرق څه شو؟ منافق کې هم دا 3 علامې دي، مسلمان کې هم دا 3 علامې شته. نو موږ به څنګه پیژنو چې دا منافق دی او دا مسلمان دی؟ وایي فرق دا دی چې منافق کې دا 3 کاره همیشه دي، مسلمان نه کله کله صادریږي. مسلمان هر وخت دروغ نه وایي، مسلمان هر وخت د وعدې مخالفت نه کوي، مسلمان هر وخت امانت کی خیانت نه کوي. د منافق کار هم دا دی. نو منافق همیشه دا کار کوي او مسلمان نه کله کله وشي. دا فرق دی. نو په دې کله کله کېدلو کې د منافق سره مشابه شو، نو د خپل عمل سزا به ورته ملاوي. نو مسلمان کې چې راځي کله کله او منافق کې چې راځي، نو دا همیشه. دریم نمبر جواب علما دا کوي چې دا 3 واړه علامات د منافق دي او مسلمانانو کې راځي. حضور دا خبره ولې کړې ده؟ وې دې دپاره کړې ده چې مسلمانان د دې 3 اعمالو نه ځان بچ کړي. د دې خبرې دا مقصد نه دی چې چا کې دا 3 اعمال نو منافق ته جوړیږي، نه. د حضور مقصد دا دی چې تاسو دا 3 اعمال پرېږدئ. دا دومره ناکار اعمال دي چې دا د منافق اعمال دي. نو د حضور مقصد دا دی چې خلق د دین ځان بچ کی، د خلکو ځان بچوي ته مقصد دی، د مسلمانانو لری کېدلې ته مقصد دی. کم مسلمان دروغ وایي چې پرېږدي، کم مسلمان د وعدې مخالفت کوي چې پرېږدي، کم مسلمان چې امانت کې خیانت کوي چې پرېږدي. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام مقصد د مسلمانانو بچاو دی. د دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي التاجر فاجر. حضور فرمای تجارت کول والا بدکار سړی دی، او حضور فرمای زما د امت قاریان دا زما د امت منافقات. نو قاریان خو منافقان نه، تاجران خو فاجران نه. نو څه مقصد دی؟ دا د حضور مقصد دا دی چې تاجر د فجور نه د ګناه نه ځان بچ کی. د حضور مقصد خبره سختول لی، او چې وی قاریان زما د امت منافقان دي، څه معنا؟ چې د ریا نه ځان بچ کی. اکثر قاریان ریا کې وغورځېږي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره دې دپاره کړې ده چې دوی ته ځان بچ کی. قاریانو کې نیکان خلق شته، تجارانو کې نیکان خلق شته، لیکن حضور مقصود تحذیر دی، د حضور مقصود تغلیظ دی. نو دقه رنګې دلته هم دا مسله ده چې حضور وایي تاسو دا 3 اعمالو نه ځان بچ کئ، هسې نه منافقان نشئ. څلورم جواب علما دا کوي چې دا نبی علیہ السلام چې کوم حدیث ویلی دا د یو خاص سړي په باره کې حضور ویلی. داسې نه ده چې څوک دروغ وایي ابه منافقي، څوک وعدې خلاف مخالفت کوي دا به منافقي، څوک امانت کی خیانت کوي دا به منافقي. بلکې د حضور مقصد د یو خاص سړي تذکره وا، خو نبی علیہ السلام انتهایی قدردانو، هغه سړی رسوا کو نه، نو اشارتن وي هغه کې دا 3 اعمال، هغه کې دا 3 اعمال، نو د هغه نوم یې وانه غسته.
بلکې اشارتن وي. د دې وجنا دا د یو خاص منافق سړي په باره کې. او پنځم جواب علما دا کوي چې دا عام منافقان حضور نه یادوي، د خپل زمانه منافقان یادوي او دا کافران. شپږم نمبر جواب علما دا کوي چې نفاق دو قسمه ده، یو په اعتبار د عمل سره ده، یو په اعتبار د عقیدې سره ده. دا چې د کم سړي په زړه کې کفر ده دا منافق ده، خو اعتقادا د عقیده د کفر د زړه کې د الله پاک توحید نه ده پروت، د نبی له سلام رسالت نه ده پروت، نو ده کافر ده. او دا مسلمان کی چې دا درې اعمال راځي دا عملی طور باندې منافق ده. زړه کې ایمان ده، مسلمان ده، لیکن دا عمل د منافقانو ده. نو په اعتبار د عمل سره دا چې ده دا منافق، په اعتبار د عمل سره منافق ده، دې ته عملی منافق وای. نو د دې وجه علما وای کما آیاتونه چې د قرآن کریم په باره د منافقانو کې راغلي دي، مسلمانان به د حضور د زمانه نه بعد یو بل په باره کې دغه د منافقانو والا آیاتونه نه استعمالوي، ځکه چې دغه آیاتونه چې کم د منافقانو په باره کې راغلي دي دا هغه منافقان یادوي چې کم کافران دي، او دا په وحی معلومه ده. او موږ او تاسو خو چونکې وحی نشته، نو موږ او تاسو چاته دغه آیاتونه دغه په باره کې نشي ویلې. دا د حضور د زمانه منافقان دي. د دې ټولې خبرې مقصد دا دی موږ او تاسو ته درې مسلې تیروتې. یوه مسله ته دا روته چې ګورې دا درې اعمال مسلمانانو کې ډېر زیات دي، او دا د حضور علم دی، دا د حضور کمال دی چې آینده کې به مسلمانانو کې دا درې څیزونه سیوا کېږي. نو پهله د الله نبی خبر ورکړو، پهله تنبیه ورکړه. او داسې دم ګورئ دا درې واړه عملونه موږ او تاسو کې انتهایی زیات دي. دروغ اله نه وایو چې موږ سره دروغ ختم شي، رښتیا اله وایو چې دروغ ختم شي. هر څوک دروغ وایي او ښه ډېرې وایي، هر څوک د وعدې مخالفت کوي او ښه ډېرې کوي، او هر څوک امانت کې خیانت کوي او سم ډېرې کوي. څه معنا ده؟ دا اصل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ او تاسو ته د دریو واړو اعمالو تنبیه راکړه، خبرداري راکړه. ای زما امتیانو ګورې خیال کوئ دروغ په خبرو کې مه وایئ، د وعدې مخالفت مه کوئ، امانت کې خیانت مه کوئ. دا د منافق علامات دي، د دې په وجه به جهنم ته لاړ شي او د منافق سره به یو ځای تا ته سزا ملاویږي، او دا خطرناکه سزا ده. نو چونکې دا اعمال به مسلمانانو کې آینده کې راځي، د الله نبی پهله خبر ورکړ. موږ او تاسو په کار دا دی چې په خبرو کې دروغ پریږدو، د وعدې مخالفت پریږدو، امانت کې خیانت نه کوو. نو درېیمه مسله موږ او تاسو ته پکې دا ښکاره شو. او درېیمه مسله ګورې دا ده چې ګناه انسان نه کیږي. انسان به حیثیت انسان کمزور دی، عاجز دی، لیکن گناہ انسان نکیږي. یو د گناہ کېدل دي، یو د گناہ کول دي. بره بس کې فرق دی. انسان مسلمان نه گناہ کیږي، خو مسلمان گناہ کوي نه. ګوره مسلمان نه گناہ کیږي خو مسلمان گناہ کوي نه. ګوره گناہ کول د کافر خصلت دی، او گناہ تی کیږي نو دا کله کله مسلمان نه موشي. نو یو مسلمان چې گناہ ته وشوه، غلطی باندې دماغ کارونه که خطا شو، الله پاک ورته معافي کوي. او کنه ګناه ته کار وای پته ولګېدله چې د ایمان په وتو دی. الله پاک دې زموږ او ستاسو ایمان محفوظ کړي. آمین. مسلمان به همیشه ګناه نه کوي. فقها چې دي د منځونو مسله چې راشي، نو فقها څه وایي؟ من فاتته صلات، وایي چې منځ ولګي او مسلمان قضا کړي. داسې نه وایي چې مسلمان منځ قضا کړي، بلکې څه وایي؟ منځ ولګي او مسلمان قضا کړي. وی دا ولې؟ د مسلمان د شان سره دانه ده چې دا د منځ قضا کوي. وایي که مسلمان ته د منځ قضا کېدلو نسبت کو بیا ادبي ده، نو راشه د دې قضا کېدلو نسبت منځ ته کو او مسلمان بچ کو. مسلمان څه معنی؟ د الله پاک تابعدار، د الله د نبی تابعدار، د اسلام تابعدار. نو کله کله که مسلمان نه ګناه وشوه، الله پاک ورته معاف کوي. نو ګناه کېدل او ګناه کول کې فرق دی. کافر ګناه کوي او مسلمان نه کله کله وشي، نو دا کله کله الله معاف کوي، خو همیشه به سړی ګناه نه کوي.
अल्लाह दे मंगो तासु द गुनाहों ना महफूज की दरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिआदद कुल्लि मालूमिन लह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन